د پاکستان مخکنی صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی پر اړیکو تازه خبرې کړي. عمران خان د یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی باید د سولې د خبرو لارې په ټولنه کې عادي ژوند ته راوبلل شي. په دې مرکه کې چې نن خبره شوه، عمران خان وایي د پاکستان حکومت هغه مهال چې دای په واک کې و د ټي ټي پی له جنګیالیو سره چې شمېر یې د په وینا د کورنۍ له غړو سره 40,000 ته رسیده، دوه کارونه کولی شوی، یا به یې ټول ووژل یا به یې عادي ژوند ته راواستول. طالبان کی حکومت کہتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں واردات کر رہی تھی، وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب آپ پاکستان واپس ہیں. اب جب وہ پاکستان ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس دو چوائسز ہیں نا. ہم یا تو، اور وہ 30-40 ہزار لوگ تھے، یعنی ان کی فیملیز ملا کے. اب یا تو آپ ان کو کھڑے کر کے گولی مار دیں، یا ان کو یہاں کوشش کریں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، کیونکہ افغانستان کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے، آپ کے لوگ ہیں واپس لے لیں. تو دیکھیں، جو عقل والی چیز تھی نا وہ یہ کہ ان کو سیٹل کرتے، ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے. یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ کی یہ جو دہشت گردی کی جنگ ختم ہوتی ہے نا، تو آخر میں مذاکرات پہ ہوتی ہے اور آپ پھر ریکنسیلیشن کرتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم پلان بھی، ہم نے پیسے کا بھی بندوبست کیا کہ ہم ان کو سیٹل کریں گے. اتنے میں پتہ چلا جناب وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی، اور انہوں نے آ کے نہ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا نہ ان کو سمجھ تھی. اس کے بعد جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لگ گئی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے.